هندو د لاسه تنګ او د ناکامه یې شروع کول سره جنګ عرض دا چې انګریزان شو نور مجبوره خاوره شوه د هندوستان ورته تنور هغه وخت کې و لیډر قائد اعظم او وی خبرې د انګریز دپاره بمه جناب ویل چې جوړومه پاکستان او چې بېغمه پکې اوسي مسلمان او د هندو منځ کې جرګه شوه او د انګریز تخته په دغه ځای کږه شوه فیصله وشو آزاد شو پاکستان باقي پاتې شو د هندوستان پاکستان شو په 47 کې آزاد او انګریزان ورپسې لاړه په فریاد هغه وخت کې دبدبه وه د پښتنو سادګي وه هر سړی و افلاطونه د هندوانو نه چې پاتې شول ځمکیان او عزیزانو قضیې وکړلې بکر کې مشهور سید امیر او ګل رحمان او د هندوانو نه جیداد واغس ارزانه دغه وخت کې رامتیل شولو مالداره او دې قیسې ته مې غوږ ونیسه هوښیاره د وطن بیان به بیا کمه شروع او موده ډېره شوله تېره پر ورو په وطن کې شو دلبر ملک بیمارو تلو غونډې ته لاره پرېوتو په لاره خدای دې خیر کې بیماري ده د خطر او علاجونه ورله ډېر وکړل انوره د مومندو تاریخي ګانو او قیسو دپاره زموږ فیسبوک پیج ګلستان مومند ډېر مومند جنازې له راغلي او په رحمت کاله کې جوړ شو د څلي په رحمت کاله کې جوړ دی د قبر پاک الله دې اقرباله ورکړي صبر د سن 1967 تاریخ او د دلبر غمو د زهرو په شان تریخ